د کهانی دویم اپیزود. په دغه شپه باندې په جمیله باندې ډیره سخته تبه رااله. حکیمان یې راوغوښتل دوايانې ورله ورکړې خو هیڅ اثر یې پرې ونه کو. بیا ورو چې کله مخام کېدو د دې طبیعت نور هم خراب شو. په دې سره په کور کې غوبل شروع شو. هم په دغه وخت کې سمیره چپ چپ مخې ته رااله چې د دې مخ تک تور و، په سترګو کې یره هم وه خو همت هم و. سمیره رااله جمیله ته وویلې مورې ما ته اجازت راکړه چې زه درته دوا وکم. خو دې بیمارۍ حالت کې جمیله سمه نه شوه. سمیره ته یې وویل چې زه مړې ته وماله پرې توره خوله دوا غواړې، زه د دې ځینه. خو چې کله په دې باندې درد نور هم ډیر زیات شو نو سمیره ورله خوا لړاله او په تندي ورله لاس کېښودو او ډېر زیات په معصومیت سره د دې دپاره دواګانې وغوښتلې او چې څنګه دوا بس کړله نو اچانک د جمیله طبیعت په ښه کېدو باندې شو. تبې روړو په کمېدو شوه، درد یې روړو په کمېدو شو چې په دې باندې ډاکټران او حکیمان ډېر زیات حیران شول چې په دې سره په ټول کور کې خاموشي شوله او ټول خلک ډېر زیات حیران وو او ټول ځان سره دا ویل چې دا یو معمولی خبره نه ده. عیان هم لرې ولاړو دي ټول هر څه ته کتل او د ده په زړه کې په لومبي ځل باندې لږه لږه یره رااله. په دغه شپه په ټول کلي کې خبره خوره شوه او یو بل ته به ویل چې کم کور ته توره ناوې راغلې ده په هغه کور باندې د رحمتونو باران دی. څه خلکو ویل دا توره ښځه په دیو باندې د الله تعالی نعمت دی او څه خلکو یو بل ته ویل نه دا جادو دی. عیان چې د خلکو خبرې واورېدلې نو زړه به یې خوړلو او د سره دا یره وه چې خلک به د پسې خبرې کوي چې کمې ښځې نه د نوکره جوړه کړې وه نو د هغې په وجه د دوی قسمتونه الله بدل کړه. بیا یې په سباله باندې سمیره راوغوښتله او ډېر په سخته لهجه کې ورته وویلې چې دا ځان ښودل بند کړه او په کلي کې خبرې خورېږي. سمیره په لومبي ځل د عیان په سترګو کې وکتل او ویې ویلې چې دا څه کېږي دا زه نه کومه، دا ټول الله تعالی په خپله باندې کوي. عیان چې دا واورېدو نو وویرېدو او غلی شو. بیا په دغه ماښام باندې د کلي په یو کور کې یو وړوکی ماشوم بیمار شو. کله چې د ډېر زیات علاجونو نه پس د دې ماشوم ګزاره ونه شوله نو د دغه ماشوم مور د جمیله دې کړالله او په ژړا شوه او ویې ویلې چې خپلې انګور ته ووایه چې زما زوی ته دوا وکړي. بیا جمیله سمیره ته آواز وکړ. بیا سمیره لاړه او دغه ماشوم سره کېناسته او چې کله د ماشوم دپاره د الله تعالی نه دعاګانې وغوښتلې نو د حیرانتیا خبره دا وه چې دغه ماشوم طبیعت روړو په ښه کېدو شو. د دغه ماشوم مور چې دا وکتل نو په ژړا شوله. په دغه شپه جمیله په خپل زړه کې په لومبي ځل دا خبره ومنله او ځان سره دا وویلې چې مونږ په توروالي په وجه دې ته ډېر زیات سپک ګورو خو دا خو الله تعالی ته ډېره زیاته نږدې ده. عیان په صحن کېناستو او سوچ یې کوو او ده ته بیا هغه شپه رایاده شوله چې د واده په شپه دې خپلې ښځې سره ډېر زیات زیاتی کړی و او ډېر زیات به ورته د نفرت په نظر کتل. هماغه تور مخ دی د کوم نه چې الله تعالی ډېر خیر خور کړو خو د عیان غرور اوس هم لا کم شوی نه و او د ځان سره دا سوچ کوو او ویلې که چېرې دا رښتیا وي نو زه به د دې بل هم امتحان اخلم او د دې نه بعد د داسې امتحان شروع کړو چې د دې امتحان د نتیجې نه پس یا خو به عیان خپله رویه ټیک کړي او که رویه یې ټیک نه کړله نو د ده سره به ډېر غلط انجام کېږي. بیا په سبا د سهار نه عیان داسې کار وکړو چې هغه د کلي ټول مشران راغونډ کړه او بیا یې په وفشر کې کېنول خو د ده په سترګو کې اوس هم غرور و او بیا یې ټولو ته وویل چې زما د کور په باره کې عجیبه عجیبه خبرې کېږي او چې په ما باندې څومره هم خوشحالیانې راځي. ټول خلک وایي چې دا د تورې ناوې په وجه باندې کېږي. که چېرته دا رښتیا وي نو نن به د ټولو در مخې دا خبره ثابته شوي. سمیره په یو ګوټ کې ولاړه وه چې د دې ټول مخ تور و، سترګې یې ښکته وې خو په زړه کې یره نه وه بلکې یو عجیبه شانتې سکون و. جمیله هم چپ ناسته وه خو د ده په لاسونو باندې لچ لګېدلی و. بیا د هغې نه بعد یو څو مشرانو وویلې که برکت وي نو د الله تعالی د طرفه دی. یو څو مشرانو په خپل منځ کې د یو بل په غوږ کې وویلې چې چېرته دا خو به جادو نه وي. په دې وخت کې عیان وویلې که چېرې دا ښځه رښتونې وي نو نن به د دې په دوا باندې حقیقت مخې ته راځي. او بیا دې وویل چې راځئ ټول چې ځو د کلي هغه خشک پټي ته کوم چې د کلونو نه خشک پروت دی. بیا ټول خلک هغه خشک پټي طرف ته لاړل چې د دې پټي ځمکه ډېره زیاته خشکه وه. په اسمان کې تیز نور و. عیان د دې طرف ته اشاره وکړله او ویې ویلې که د دې په دوا کې اثر وي
نو اوس په دې وخت مونږ ته نشانی ښکار شي. د کلی ټول خلک راغونډ شول او سمیره ته کتل. د سمیره په تور مخ باندې د نور رڼا را پریوتله. نری نری خوله پرې راغلې وه او بیا یې لاسونه اوچت کړل او الله تعالی نه سوال وکړو چې یا الله که زما په وجه چاته پیدا ورکړی شي نو ته پیدا ورکړي. په دې خوشکه ځمکه ورته باران وکړي او بیا چپ شوله او بیا د لږ وخت لپاره ټول خلک چپ شول او بیا څه وخت پس چې دې پسې خلکو خاندل شروع کړل نو اچانک ډېره تیزه هوا راغله. اسمان کې ورېځې را پیدا شولې او بیا روړو نری باران شروع شو او هغه پټی چې د کلونو نه خشک و روړو لون شو. خلک ډېر زیات حیران شول. د عیان رنګ زیړ شول او د کلي مشرانو وویل چې دا ښځه دروغجنه نه ده. بیا په دغه وخت کې جرګه ختمه شوله خو دا خبره په نږدې کلو کې د اور په شان خواره شوله. عیان چې کله د کلي په کوڅو کې کور طرف ته روان و نو سر یې ښکته و. په دغه شپه باندې د ده په زړه کې لږه یره پیدا شوله او ځان سره سوچ کاو چې کمې ښځې ته زه ډېر زیات سپک ګورم هغه الله تعالی ته ډېره نږدې ده. خو عیان د دې نه پس هم صحیح نه شو او د شپې سمیره ته وویلې که ته په رښتیا په رښتونه یې نو د شپې دا کور پرېږده او وځه. که چېرته ستا د تګ په وجه باندې زموږ د کلي نه دا برکتونه کم نه شو نو زه به ومنم چې دا جادو حقیقت دی. جمیله چې خبر شوله نو خپل زوی ته ډېره زیاته غوسه شوله او عیان ته یې وویلې چې بچي داسې مه کوه. خو عیان په خپل ضد باندې ولاړ و. دغه شپه باندې سمیره د الله تعالی نه هېڅ هم ونه غوښتل بس صرف یې د الله تعالی شکر ادا کړو او د سهار کېدو نه مخکې د کلي نه ووتله. د دې په سترګو کې نه شکایت او نه اوښکې وي صرف د دې تور مخ او د صبر نه ډک زړه و. د کلي خلکو وکتل چې توره ناوې لاړله. عیان ته دا لګېده چې دا یو جادوګره وه او جادو یې کړی دی چې کله دا د کلي نه وځي نو د جادو اثر به ختم شي. خو د حیرانتیا خبره دا وه چې د دې تورې جینۍ د کلي نه د وتو نه پس هم برکتونه هم هغه شانتې وو. چې کله بیا د ماسپښین ټایم شو نو یو ځل بیا په ټول کلي باندې یخې هواګانې رالې او بارانونه هم شروع شول او برکتونه کم نه شول. عیان چې د هر څه وکتل نو پوه شو چې دا دې جادو نه و کړی بلکې د دې په دوا باندې الله تعالی په موږ باندې رحمتونه راوړی. هم په دغه ماښام باندې د خپلې چپلې پرېښودلې او بهر ته د سمیره په تلاش کې راووت ځکه چې د ده سره دا احساس وشو چې کومه ښځه د ځان لپاره سزا ګڼلې وه هغه په اصل کې د الله تعالی رحمت دی. عیان خپې خپې د کلي په کوڅو کې ګرځېدو او کومه ښځه چې د ذلت ګڼلې و نن د هغې د قدمونو په نشان پسې ګرځېدو. بیا شپه راغله خو د عیان په سترګو خوب نه بلکې ډېره زیاته پریشانتیا وه. خلکو په ړومبي ځل وکتل چې هغه مغروره عیان چې د کله هم خپله شمله نه وه ښکته کړې نن خلکو ته منتونه کوي او د خلکو نه تپوس کوي چې تا خو به سمیره نه ولیدلې. چا به ورته ویل کېدی شي قبرستان طرف ته تللی وي او چا به ورته ویل کېدی شي د هغه سیند غاړې له تللی وي. عیان د کلي په کوڅو کې منډې والې او په سمیره پسې ګرځېدو. سمیره د کلي نه بار په یو غټ میدان کې ناسته وه. د دې مخ تور و خو د دې په تور مخ باندې ډېر زیات سکون و او بیا یې اسمان طرف ته وکتل او ویې ویلې چې یا الله تا په ما باندې امتحان راوستو او ما صبر وکړو بس ته زما مدد وکړې. په دې کې چې وکتل نو عیان د دې طرف ته مخامخ راروان و. عیان چې دې ته وکتو نو د خپو نه زور وتښتېدو او د بېوسۍ د وجې نه په ځمکه باندې راپرېوتو او د سترګو نه ډېرې زیاتې اوښکې لاړلې او بیا په جړا جړا باندې وویلې سمیره ما ته معافي وکړه. ما ته به ستا د مخ تور رنګ ښکاره کېدو خو ما ته دا پته نه وه چې ستا دومره صفا او ښایسته زړه دی. سمیره لږ وخت لپاره خاموشه وه او بیا دا خاموشي د عیان لپاره یوه سزا وه. عیان مخکې رالو او معافي ترې وغوښتله. ویل ما نه ډېره غلطي شوې ده ما معاف کړه او ستا غوندې ښه او الله والا ما ته بل انسان نشي میلاوېدی. بیا یې چې کله وکتل نو د کلي ټول خلک هم دې طرف ته راروان وو. جمیله مخکې راروانه وه او د دې سترګې د شرم د وجې ښکته وې. دا راله د سمیره لاس یې ونیول او په جړا شوه او ویې ویل چې لورې ما معاف کړه ما نه ډېره زیاته غټه غلطي شوې ده. ته خو د الله د طرف نه زموږ لپاره یو رحمت وي خو موږ پوهه نه شو موږ خپل ځان نه په خپله رحمت لرې کړو. بیا د کلي بوزه سړی راپاڅېدو او ویې ویلې اصل بدرنګوالی دا نه ده چې د چا مخ تور وي بلکې اصل بدرنګوالی دا دی چې د چا اخلاق بد وي او د الله تعالی په در کې هغه کس الله تعالی ته نږدې وي چې د هغه اخلاق ښه وي هغه کس نه چې د هغه مخ ښایسته وي. بیا سمیره ودرېدله
او یو ځل بیا خسته یخه هوا ولګېده او بیا سمیرا وویل چې زه تاسو سره کلی زم خو په یو شرط باندې د کلی ټول خلک ډېر زیات حیران شول او ویل چې څه شرط و سمیرا وویل چې شرط دا دی چې نن نه پس زموږ په کلي کې د شکل د بدرنګوالي په وجه د رنګ د توروالي په وجه باندې د خاندان د وجې یا د غریبۍ په وجه باندې به څوک هم چاته سپک نه ګوري د ټولو نه لومبی عیان رامخکې شو او ویل چې قسم دی نن نه پړیز د به زه داسې نه کومه او د کلي خلکو مسدا شرط ومنلو په دغه شپه باندې چې سمیرا کور ته راله او سحر شو نو یو بله کرشمه وشوله او هغه دا چې په دې کلي کې یو غټ کویه و چې هغه د ډېر وخت نه وچ و نو دغه وچ کویه د اوبو نه راډک شوی و تیر چاپېره چې څومره پټي وو نو هغه ټول شنه شول او بیا څه وخت پس د سمیرا رنګ هم هغه شان تک تور و خو د حیرانتیا خبره دا وه د دې په سترګو کې الله تعالی یو نور پیدا کو د کلي خلکو به جدید کتل نو د دې په سترګو کې یو عجیبه شانتي نور و د دې واقعې نه پس آیان هم د الله تعالی سره تعلق جوړ کو او تهجد به کول او د الله تعالی نه به دا دعاګانې کولې چې یا الله ما کله هماغه شان بیا مغرور نه کړي دا کهانی د کلی د خلکو د پاړه یو عبرت جوړ شو چې الله تعالی د چا مخ ته نه بلکې د انسان نیت ته ګوري چې د کم انسان نیت ښه وي نو د الله د هغه مدد کوي دې سره دا کهانی سر ته ورسي او الله تعالی په دې کې موږ ته ښیي چې الله تعالی د انسان رنګ ته نه بلکې د الله د انسان زړه او نیت ته ګوري نو موږ تاسو نه پکار دي چې د چا مخ ته نه بلکې د انسان زړه ته ګورو که تاسو هم داسې شان ښکلي سټوډیانې خوښې نو زمونږ عرفان سټوډیو چینل ته ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټې نشانو سره هم ووهئ